سلامونه ګران ملګرو، نننۍ ویډیو زموږ د لپاره چې تاسو اکثر لیدلې په ټیک ټاک کې یا کوم سټیټس په واتس اپ باندې سټیټس لګېدلي په هغه باندې شاعري څنګه لیکل شي. نو راځو نننۍ ویډیو په هغه باندې لیکلې او ډېرو ملګرو دغه کله چې را موږ ته په دې باندې ویډیوګانې جوړه کړي. نو ملګرو دغه ویډیو دغه ملګرو دپاره راسو چې په تصویر یا ویډیو باندې شاعري لیکل غواړي. نو ټول نو بیا موږ کاین ماسټر ته راشو. کاین ماسټر چې موږ کله خلاص کړو نو دغه داسې یو انټرفیس به موږ له مخې له راشي. ملګرو دلته چې کوم دا د پلس نشان دی نو دا به موږ ووهو. دلته موږ له درې اپشنې راځي. اولنی اپشن چې کوم 16 دی او بل 9 دی او یو 1 دی 1 دی. نو 16 دا د یوټیوب دپاره دی او دا بل 9 دا د ټیک ټاک دپاره اکثر استعمالیږي او دا بل چې کومه دی 1 by 1 دا د انسټاګرام دپاره دی. موږ دا یوټیوب د کلیک ورکوو او دا خلاصوو. اوس راځو دی له موږ تصویر راوړو. نو په میډیا باندې به کلیک وکړو. کله چې میډیا باندې کلیک وکړو نو تصویر به تاسو خوښ کړی وي یا ویډیو هغه به تاسو دې له راوړئ. نو ما دا تصویر خوښ کړی دی او زه دې له ویډیو دا مې راوړو او دا څه حده پورې داسې بیوم او بیا راځو دلته دا تصویر خیلم کلی. نو دا زه لږ سیټ کوم چې په یو ځای ماته ودرېږي. نو په دې کروپینګ باندې کلیک کوم او دا ورته سیټ کوم او په لاسو باندې ورته دا سیټ راولم. اوس ملګرو که خیالم کلی نو فسټ او اینډ دواړه ما ته همداسې پکار دي. زه ورته داسې وایم چې داسې راشي. ملګرو اوس مې کلیک وکړو نو دا به خوځي راخوځي نو په ځای به ولاړي. اوس ملګرو موږ راځو او دې له چې کوم دی نو هغه ویډیو یا هغه اډیو که اډیو کې نو بیا به اډیو اپشن ووایي او دې له به راځو. نو اوس مثال کې طور زما سره لکه مختلف اډیوګانې دي نو دا به وو بیا به هغه ته لکه ورکوي او که نه نو زه اوس ویډیو وله راوړم. نو ویډیو دپاره به موږ دلته راشو او ویډیو به تاسو چېرته خوښه کړي چې یاره زه پکې دې ویډیو باندې جوړول غواړم. نو ما ویډیو راوړله دې ویډیو باندې ما مخکې هم جوړ کړی دی او دا ویډیو به د دې تصویر سره بلکل برابر کړم او تصویر به هم د ویډیو نه لږ غټ وي. مثلا نشته چې یاره اواز نه غلی کوي. اکثر یې په این کې اواز غلی کوي. بیا به زه راځم دا کومه ویډیو چې ما دې ته راوستله دغه باندې به کلیک وکړم او د کینچي نشان باندې به کلیک وکړم او دلته به دا اګزټ اډیو په آخر کې چې کوم دی نو پر یو کلیک وکړم. اواز مې ته ایستو د ویډیو نه. اوس دا ویډیو زه ډیلیټ کوم چې ما ته سکرین کولاو شي. دغه ویډیو ما ته ضرورت نشته دی او لږ یې پلی کوم. دا رالی او اوس موږ غواړو چې دا ډبل راشي. نو بیا موږ یو کار دې سه بل کوو. ډبل ځینې ګونج ته خلک راښکوي دغه لپاره بیا موږ داسې چالو کړو چې دې 3 ډاټ ته به راشو. دلته به ډوپلیکیټ و چې ډوپلیکیټ مو لږ بیا رادې خوا کوي معمولي د دې نه به یې لږ رادې خوا کوي. اوس ګوره ډبل شو خو دواړه یو پړ کې د یو اواز به تاسو سلو کوئ. دا کم چې لږ ترې را جدا کلی دی نو دا به ووهئ او د دې د اواز به لږ کم کوئ. 17-18 پورې سیټ به اوس ورته ګوره دا وشو. اوس ملګرو دې له موږ یو کار اوسه بل کوو چې لیر ته ځو او دلته ورته د هینډ رایټینګ په دې باندې کلیک کوو او دلته ورته دې اپشن ته ځو. په دې کې دا مربع ټایپ دا نه وي نو دغه سلیکټ کوي او بیا خپلې خوښې کلر. نو زه زیړ کلر خوښوم او بارډر شان ورکوم. ملګرو زه خو ډیمو شانتې ورکوم نو تاسو به ښه په قلار ورکوئ. ولې زه هم چې زه ویډیو کې ټیم زما نه ډېر وانلي نو دغه شانتې به یې ښه سیټ کوئ او دا به د اخره پورې بوځئ. هم راوستله. اوس ملګرو که خیال هم کلی وي نو دې له ملګري لوګو ما خپله راولي. نو لوګو به تاسو خپله جوړه کړي او که وایي چې زه په ځان له دله لوګو جوړول باندې ویډیو وکړم نو هغه به زه انشاءالله په راروانه ویډیو وکړم. دا ما لوګو راوړله او دلته مې کېښودله. دا به هم د اخره پورې بوځي. اوس ملګرو که خیال هم کلی لیکلو دپاره موږ یو سیسټم بل دغه کوو ټمپلیټ راوړو او ټمپلیټ به تاسو جوړ کړی یا به ډاونلوډ کړئ. مختلفو دغو کې میلاویږي
نو ما دلته ټمپلیټ ډېرې ځان سره ډیزاین کړي دي. نو زه راځم یو ټمپلیټ وله راوړم. اوس دا ما په یو پیج باندې ډېر ډیزاین کړي چې زما کوم خوښ زه رالم. اوس د دې ونه زه یو رالم نو د کروپ ته راځم او دا نور ته کروپ کوم او دا یو راخلم. دا ولې د ملګرو دا به داسې کې چې په دې باندې موږ لیکل راولو او دا هم اخره پورې بوځئ. ټیک شو. اوس تاسو ویډیو دا که نورې هم سیټ کوئ را سیټ کوئ نو سیټ یې کوئ. اوس زه راځم او پکسل لیب ته ملګرو ته په پکسل لیب ما مخکې ویډیو هم کړې وه هغه به څنګه راوړو نو ګورئ ورته. تاسو به داسې انټرفیس راشي او نیو ټیکس باندې به تاسو کلیک کوئ. تاسو به داسې کولاو شي دغه به ترې ډیلیټ کړئ چې کوم انګریزي کې نیو ټیکس و او کوم دغه و هغه ولیکئ شعر و لیکل و هغه ولیکئ یا یې پیسټ کړئ. دلته تاسو به کاپي کړئ او اوکې به ووایئ دا به داسې راشي او بیا به یې داسې په ګوته باندې راکاږئ چې سینګل لاین شي یا ډبل لاین شي. اوس ملګرو کو خیال هم کلی او په دې ځای کې دا درې اپشنې دي ا دی بیا دا دی او بیا دا دی دام دی او دام دی خو خبره موږ په دې دوه ما کوو په دې نو راځو دا ای زه وامه. ټیک شو. نو دا ای ما ووه. اوس دلته د دې سایز که خیلی غټ دی نو موږ که چک کوو راځو دا سایز چې کومه دی زه په دغه کلیک کوم چې دا اپشن ماته کولاو شي. نو دا به زه لږ داسې چپ طرف ته راکاږم دا به لږ ایډجسټ کړم. داسې ایډجسټ شو د خیره سه. اوس دې ته زه ټمپلیټ اپلای کوم نو ټمپلیټ بیا به هم زه په ای اپشن کې یم او په دې ای کې بیا چې لاندې کوم اپشن راځي نو دا فونټ رالی. دا فونټ تاسو به فونټ څنګه انسټال کوئ په دغه ما ویډیو جوړه کړې ده او د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به هغه زه ورم کړم که تاسو ګورئ. نو مای فونټ به ووایو په ما فونټ کې یا کوم تاسو سره ښه فونټ سي هغه به ورکوئ. زما دا خوښ دی نو ما ورکړو او کلیک مې په وکړو. نو خیلی دا لاینونه بیا یو بل سره جوړ شو. نو بیا موږ داسې راځو پرې کې یو بل اپشن دی لاین سپیسینګ. دا لاین سپیسینګ دا هغه داسې راوګد کوو نو دا که خیلی تاسو وکتو دا لږ ډېر جدا شو. اوس کو تاسو وایئ چې دا لفظونه سپیسینګ لفظونه دا لږ واضح واضح شي لږ لوی شي نو دا هم په دې طریقه شي. ملګرو اوس کو تاسو وایئ چې دې له د خپلې مرضۍ کلر ورکړو نو بیا کلر ته راشئ. زه ورکوم دې له تور. ټیک شو. هلته بیکګراوند زیړ دی نو د هغه مطابق زیړ باندې به تور ښه راشي او دا زمونږ چې کومه دی دا خصوصي دا پکې سور کومه. ټیک شو. نو ملګرو دا وشو او یو ځل بیا کلر ته ځم چې دا بل لاین هم داسې وکړم. دی اول ټول تور کړمه اول به دې ټولو له تور رنګ ورکړو او اوس به پکې دا جانان چې کوم لفظ دی دې لپاره سور ورکو څنګه هم چې هغه له ورکو. نو دا په دوه طریقې کېږي. ټولو له یو کلر هم شی ورکولی یو کلر دپاره تاسو ټول وکئ او ټول تور ورکئ. خو زموږ دغه شان ډیزاین غوښتنو بیرته زه انډو کوم هغه زوړ سیسټم نه رالمه نو په دې کې زما دغه تور خوښ او دا د جانان ټکی چې کوم و نو دا زه لږ سور راولم هایلایټ کوم چې ښه خوندور راشي. داسې رالی ملګرو خیال هم شته. اوس موږ راځو او دا ترانسپیرنټ کوو. نو ګوره دې کې موږ اول په دې کې و په دې کې دا اپشنې راتلې د ای کې او په دې کې بیل اپشنې په دې کې بیلې که نه فسټ لاین کې. نو موږ چې کله دې له راشو دې له په دې کې دا ترانسپیرنټ دی دا په ووو نو دا زموږ سره رالی او څنګه رالی ترانسپیرنټ شو د دې بیکګراوند ختم شو. هلته به د دې دا بیکګراوند نه راځي او کلر به راځي. اوس زموږ صرف دا لیکل په کار دي نو موږ ورځو او دا ثبته کوو. خو که تاسو یو بل کار کوئ ای ته راشئ او دې له سټروک کلر هم شئ ورکولی. ځینې ځای کې سټروک وله ورکړئ نو دا ډېر کولاو بیا په نظر راځي. سټروک کلر وله موږ سپین ورکوو. اوس ملګرو سیو ته راځو. سیو ایمیج په دې ځای کې به تاسو خیال کوئ چې دا پی ان جي وي. په دې ځای کې اپشن دا خیال هم کله یو جی پی جي دی یو پی ان جي دی. پی ان جي وي الریډي پی ان جي وي مې او سیو ټو ګیلري دغه اپشن به په اوس راځو ملګرو بیرته موږ هغه کاین ماسټر ته خپل پروجیکټ ته هغه بیرته خلاصو او ورځو دغه شاعري دا اواز چې د کوم ځای نه شروع کېږي د پوټي هغه ځای له په دې ځای باندې زموږ شعر شروع کېږي نو موږ
ورځو او دغه فولډر ستاسو پکسل لیب په نوم باندې به جوړ شوی نو هغه به تاسو لیر ته لاړ شئ او د لیر په زیره باندې به هغه روالی پکسل لیب چې کوم فولډر به جوړ شوی پاکې بر صدا راغلی نو ما دا دی راواخیستل. اوس زه دا کروپ کوم یو لاین اول رالم ځینې ملګري نیم نیم کرښې م رایلي که نه خو ما یو لاین راواخیستو او لږ مې غټ کو په دې مې راوړ په دې سره بالکل ایډجسټ کو نو ملګرو تاسو ولیدو اول سور و بیا تور دی او د تور سره سپین هم د دې سټروک غیر چاپیر کلر شته او دا تر اخیره پورې داسې وړمه او دې له انیمیشن ورکوم. ملګرو تاسو ته پته چې تاسو لیدلی چې انیمیشن ورکلی لاینونه شروع کیږي حرکتونه نو انیمیشن چې دا د ان نه به څنګه کیږي سلاید رایټ مې ورکو سلاید لیفت ورکومه او بیا ولا سلاید اوټ انیمیشن ولا سلاید رایټ ورکومه سلاید لیفت ورکومه نو ګورئ مونږ یو لاین واورېدو د هغه نه وروسته په مونږ کلیک کړو او بیا هم کینچي واله کینچي چې کله مونږ واله نو دلته سپلایټ پلی اهیډ نو داسې مونږ دا کاټ کړو په دې ذریعه باندې. اوس ګوره دا یو لاین زمونږ پوره شو. اوس بیا ګوره دا یو لاین په دوباره اکثر نو دغه بیا کاټ ورکوم نو دا بل وسورو. اوس لفظونه هلته بدل رال نو موږ دې ځای کې ګورو بیا دې له کلیک ورکو چې د دې سره یو شانتې کې هغه لاین هم راشي نو کروپینګ له ورځو او کروپینګ کې دا بل لاین موږ دلته راولو په چوکاټ کې ورسره برابرو او بیرته خیر هم کلی دا لاین له غټ دی نو دا به موږ د زیړ ټمپلیټ کې صحیح راولو دې لپاره به موږ دا ښه برابر کړو د خیره سره داسې دا مو کتو نو اوس موږ ګورو بالکل رالی او یو ځل ورته بیا غوږ شئ. ملګرو زموږ ویډیو اوس بالکل کمپلیټ ده او د دا سیو کول خپل ګیلري کې سیو کولو دپاره موږ د بره د تیر په نشان له ورځو او بیا دې ته کلیک ورکو او بیا شیر نښې له ورځو او دلته ایکسپورټ دا به یاد دی وي چې دلته دا داسې وي اخر کې 15 او بره 30 او دلته دا داسې وي ټیک شو او ایکسپورټ و دا روانه دا ویډیو او زموږ ګیلري کې سیو کیږي او بیا یې موږ په ټیک ټاک کې یوټیوب کې په هر څه کې دا شو. خو ملګرو ټول ملګرو ته خواست کوم چې ویډیو ګورئ پوره یې ګورئ او چا چې نه کتي کوم شی باندې نه پیږي نو زما یوټیوب ته دې راځي نو دا د زموږ د غراله د احساساتو سره هر چا لوبې وکړي او ویډیو دلته رااله نو ملګرو یو ځل بیا خواست کوم چا چې تر اوسه پورې زموږ ویډیوګانې زما یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ چې ټولو اول تاسو ته دا شان معلوماتي ویډیوګانې را رسي. بل ملګرو که چاته د کیبورډ کې مسله وي نو د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به د کیبورډ د سیټینګ او د ډاونلوډ کوډلو د ویډیو ډسکرپشن ما ورکړی وي او که چاته په پکسل لیب کې مسله وي نو د پکسل لیب باره کې چې کوم ویډیو ما جوړې کړي دي په ډیټیلز اکثرو ملګرو لیدلی دي او که چاته به هم پته نه نو پکسل لیب باندې کار کول لپاره هم ما یو ډیټیل ویډیو جوړه کړې ده هغه به هم د دې ویډیو په ډسکرپشن کې وي نو ملګرو هغه ضرور وګورئ او دغه د کاین ماستر ایډیټینګ طریقه وه